السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول سؤال تشا پیدا کړی. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جواب: زه الله جل جلاله پیدا کړی یم. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ترجمه: ای خلکو ویره وکړئ د خپل رب نه، هغه رب چې تاسو پیدا کړي وئ د یو نفس نه. دوهم سوال: الله جل جلاله څه لپاره پیدا کړی؟ جواب: د خپلې بندګۍ او عبادت دپاره. الله جل جلاله فرمایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ترجمه: ما نه دي پیدا کړي پیریان او انسانان مګر د خپلې بندګۍ او عبادت لپاره. دریم سوال: د انسانانو د هدایت لپاره الله جل جلاله څه رالیږلي دي؟ جواب: آسماني کتابونه او پیغمبران. لنا صرح هنا